نور به درته څو پورې انګار کې غلي ودرو مونږ یوې روټۍ ته په قطار کې غلي ودرو تا ویل چې دا وطن به جوړ درته جنت کړمه زه به د دې خاورې هر انسان دلته خدمت کړمه ټول یا وادي هغه لوزونه دې مات کړي دي خدای به دې ښه نه کړي قسمونه دې مات کړي دي خپل لاسه به تهمت ته غاړې وځي خپل لاسه به تهمت ته غاړې وځي څوک چې کله محبت ته غاړې وځي او داسې ښکاري هغه خلک درنه هیر دي داسې ښکاري هغه خلک درنه هیر دي ستا په سر چې مصیبت ته غاړې وځي سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مې ومنئ ملګرو ارشاد ندان یم د خپلې ادبي پاڼې د خیال مازدیګر سره د ډېرې مودې پس ساجد خټک صاحب ته راغلي یو دغه سره مو یو ښایسته مرکه راجوړه کړې ده او مازدیګر ټیم ده ټیم شاټیج ده خو بیا انشاءالله راغلي یو ساجد خټک صاحب ته نه به ښایسته غزلې ریکارډ کوو نو راځئ چې ساجد خټک صاحب ته خپل پروګرام کې هرکلی وایو ساجد خټک صاحب تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایو ډېره مننه ډېره شکریا تاسو د مینې تاسو د قدر کار او زیار ډېره زیاته مننه کوم وسیم به هم راغلی دی او امیر نواب ورور هم راغلی دی تاسو ډېر زیات شکرګزار یم چې ماته یو ځل بیا په د پروګرام کې موقع راکړه نو ډېره مننه ډېره شکریا ډېره مننه ساجد صاحب نور خو مو پېژنګلو مخکې پروګرامونو کې کړي ده خو چې د موږ ملګرو ته ډایرکټ غزلې ډالۍ کړي نو دا به ډېره ښه وي صحیح ده یو کلام نه به شروع وکړم غزل مطلع ده چې هېرېږي نه چا نه لالیا ستا زړې خبرې هېرېږي نه چا نه لالیا ستا زړې خبرې داسې اثر لري په زړه باندې تړې خبرې هېرېږي نه چا نه لالیا ستا زړې خبرې داسې اثر لري په زړه باندې تړې خبرې او زه خو ستا نوم چرته په بدو باندې نه اخلمه زه خو ستا نوم چرته په بدو باندې نه اخلمه شکمنه یاره ته په ما پسې کوي خبرې زبردست یار زه خو ستا نوم چرته په بدو باندې نه اخلمه شکمنه یاره ته په ما پسې کوي خبرې او رقیب زما د کس ته راشي جانان داسې وایي رقیب زما د کس ته راشي جانان داسې وایي په زړه کې مه ساته ندانه دا وړې خبرې زبردست یار مننه ډېره شکریا او د چا په لاره چې راځم نو زه نشه نشه یم د چا په لاره چې راځم نو زه نشه نشه یم سکي ته مه کوه د خپلې میکه دې خبرې او دغه سړي باندې به پاتې ژوندون نه تېرېږي دغه سړي باندې به پاتې ژوندون نه تېرېږي چې یادوي د خپلې تېرې زمانې خبرې او اخر په څه خبره خپل ساجد نه لرې ګرځي اخر په څه خبره خپل ساجد نه لرې ګرځي اخر تر څو به داسې زړه کې ګرځوي خبرې ډېره مننه ډېره شکریا ډېره مننه ساجد صاحب ډېر زبردست غزل ساجد خټک صاحب نور وڅه اورو نور خو بس یو وخت مختصر دی چونکې یو نظم به سره شریک نظم هغه دا عنوان ده نیمګړي اسره چاته د وادو په انتظار کې غلی ودارو چاته د ګلونو په بازار کې غلی ودارو نور به درته څو پورې انګار کې غلی ودارو مونږ یوې روټۍ ته په قطار کې غلی ودارو تا ویل چې دا وطن به جوړ درته جنت کړمه زه به د دې خاورې هر انسان دلته خدمت کړمه ټول یا وادي هغه لوزونه دې مات کړي دي خدای به دې ښه نه کړي قسمونه دې مات کړي دي راشه دلته ډېرو خلکو زړونه دې مات کړي دي ډېرو غریبانو امیدونه دې مات کړي دي او اوس خو ته د چا د بېوسۍ خبرې نه اورې اوس خو ته د چا د بېوسۍ خبرې نه اورې ته زموږ د سوي زندګۍ خبرې نه اورې ودلې د ښې ډېرې روپۍ خبرې نه اورې ځان له ګرځې رورولۍ خبرې نه اورې کېناستې ته ځکه په کورسۍ خبرې نه اورې نور خو بس د چا د تش خبرو غلامان نه یو سوال نه کوو چاته د ډالرو غلامان نه یو مونږ د ضمیر خرڅو سوداګرو غلامان نه یو هغه د تاریخ زمونږ ګواه دی ته یې وګوره مونږ څه د هندوانو د مندرو غلامان نه یو او ویښ شئ را بیدار شئ پښتنو دلته اغیار اوسي
ویښ شئ را بیدار شي پښتنو دلته اغیار اوسي دا خلک به موږ دوکه کوي په انتظار اوسي او ټول عمر دپاره به بیا دغه شانتې خوار اوسي دغسې که غلي مونږ پاتې شو نو واورئ بیا به د وطن په هره لاره کې خمار اوسي لاړو هغه خلک اوس به ناست چرته محل کې وي پروت به هر پښتون دلته د سرو وینو دلدل کې وي څوک به پښتونخوا کې وي او څوک به په کابل کې وي بعضې به مې هسې د سرونو سوداګر جوړ شي سر به رانه یوسي خلي زړه به مې ګوګل کې وي او مه وایه د روغ خلکو ته نورې کیسې مه کوه چاله چې څه نه ورکوي دغه وعدې مه کوه نورې د وطن راته د پټې سودې مه کوه ننګ لرو عزت لرو دا واوره پښتنیو مونږ سوال درته کوم په مونږ نورې نخرې مه کوه ننګ لرو عزت لرو مونږ دا واوره پښتنیو مونږ سوال درته کوم په مونږ نورې نخرې مه کوه او ګېډه چې راکړي خدای به رزق راکوي ګوره ګېډه چې راکړي خدای به رزق راکوي ګوره نه مشته اسره تاسو ته خدای به مو ساتي ګوره او ستانه که څوک تمه ساتي واوره ناخبر به وي ستانه که څوک تمه ساتي واوره ناخبر به وي نور به درته څه ووایم زړه باندې پر هر به وي او یا ساجده ډېرو پښتنو لوظونه یې وخوړل یا ساجده ډېرو پښتنو لوظونه یې وخوړل تیر بشي بس تیر بشي دا وخت مختصر به وي زبردست ساجد صاحب ډېر ښایسته نظم ده امید لرم ملګرو چې د نظم به مو خوښ شوی ښه او د غزل به مو خوښ شوی ډېره مننه ساجد خټک صاحب چې موږ ته دومره لنډ تنګ وخت کې ټایم راکړو پروګرام کې موږ سره کېناستې ډېره زیاته مننه ملګرو دا ساجد خټک صاحب چې ښایسته کلمونه یې تاسو سره خپل شریک کړلو نو ټایم ها ناوخته او اجازت غواړو درنه امید لرم چې دا پروګرام به خوښ شوی نو ډېره زیاته مننه چې چېرته وئ ښاد او باد اوسئ خوشحاله اوسئ او د بل پروګرام په انتظار کې اوسئ